سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. میدان وردګو، روزګان او تخار ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې تر 80 تنه حکومتي عسکرو ته مرجوم لا اوښتي. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وبا 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ولسي جرګې تور پورې کړی چې غني تیرو څو کلونو کې 100 غیر قانوني فرمانونه صادر کړي دي. زلمی خلیلزاد وایي ټولې خواوې دي تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. ډاکټر غني له خپلو ټولو حکومتي ځواکونو څخه مننه کړې ځکه چې د ټولې نړۍ امنیت یې ساتلی دی. کابل کې د امریکا سفیر وایي هیله ده چې افغانستان به د سولې نوي فصل ته داخل شي. ایراني چارواکو د امریکا ګوتڅنډنو ته په غبرګون کې ویلي ایرانیان د خپل ژوند کوي، امریکا له پخواني زور څخه لوېدلې ده. د خبرونو پای.